طالب په سر اوس نسته، د سینې په سر ټومبلی خنجر نسته، یوه خولۍ د یوه تنګه دریشي ده، اوږده لمن یې نسته غریبي ده. دریشي کې ګوره څرنګه چټک د کمربند نسته، اوږه کې یې ټوپک ده له پنجشیره تر کونړه تر هلمنده کراري د شکایت نسته له جنګه. له تورخمه تر بولدکه تر روزګانه اوس بېغمه کړه خوبونه ملا جانه. خو دا واوره چې په نن پسې سبا یي، ګوره بیا به دې سبا کډه په شایي، بیا سبا بمبار یي، بیا به جنګ یي او ولاړ به دې دغه طالب تر څنګ یي، کوم چې نن تا له دفتره چې شړلی د هغه پر ځای دې بل څوک کېنولی. خو هغه نن په هوټل کې مزدور کار ده. ای په خدای تاسې ته سخت شرم پکار ده. دا متل د په خندا پسې ژړا وي. ای قسم په خدای که دې چوکۍ بقا وي، که بقا وای پروني به نندلې وای، عبدالله او اشرف غني به نندلې وای. اوس د خدای لپاره هیڅوک هم کار نه کړي، اوس نفلونه تلاوت او اذکار نه کړي. په هر ځای کې دا خبره وي روانه دي، تا څومره سابقه د پهلوانه. زور طالب وایي زما درې ده، زما پنځه ده، پسمرګی وایي چې زما خو شکر نه ده. امریکا سره موږ ډېر جنګونه کړي او شورویان هم لږ لږ یویستو ایستلي. او دی په دې باندې اوس هم لا نه پوهېږي چې ټوپک شاجور کې څو مرمۍ ځایېږي. د ده 100 دي، د 50,000 تنخواوي، 3-4 باډیګاټان پسې له شاوي. دغه کار په خدای که دغو سره ښایي چې دفتر ته ورسې داسې درته وایي لرې کېږه اشنا، ځه 4 بجې دي، نور دفتر ته مه راځه 4 بجې دي. دا ستا کار به مې سبا وای در خلاص کړی، خو سبا د پنجشنبه 4 بجې دي. او وایستې والا را مخته سئ کار کېږي چاسې نه یي وایسته 4 بجې دي. دوشنبه که سې شنبه وي پروا نسته، ته خو هر وخت څه دوشنبه که سې شنبه وي پروا نسته، ته خو هر وخت ځه او راځه 4 بجې دي. او قومندان که دې شناخته یي بیا نو مات یم، که دې څوک نه یي شناخته 4 بجې دي. او ته طالب یې، ته خو ودرې کتار کې پیسه داره، ته راځه 4 بجې دي. او مشرانو ته به زما شکایت نه کوې، بیا به نه یي درته که 4 بجې دي. او ښه باډۍ دې نسته، غټ موټر دې نسته، خدای دې وسکړه دا خفه 4 بجې دي. او ته دا ډېرې ورځې چېرته وې ناځوانه غوړه مخته سه راځه 4 بجې دي. او جادل غریب چې کوم دفتر ته ورسي بس په 10 بجې هم پوره 4 بجې دي. جزاک الله.